ملګرو دا وخت د حسنین کومه نیا چې دا هغه په کم حال کې ده اخر ولې په جړه شو د ټول نه مخکې راځئ د هغې هغه ویډیو وګورئ. خپل کور کې اوسېږم او په خپل کور کې مې ښځه ورغلې مه ډانکر له د وخته نه ورغلې مه مریض له میارو له ورغلې وم خپل انګور له او بیا راغلم کور ته څه چل له باندې وشوه ډانکر له ورغلم تکلیف و راباندې په دې خپه باندې مې لږه ګوډه شومه نو تاسې بیا د هغه ځګې نه دلته راغلي وه. او دا راته ووایه چې ته ناجوړه یې. زه ناجوړه یم. څه مرض دی؟ زما په دې پنډو باندې دړ راځي داړه مې ورکېږي په هر ځای باندې مې دړي او چې څه د خپخان غوټار له راشي نو بیا مې بلکل بې کوره کوي. نو دغه ویډیو وا کومه د حسنین نیا چې دا هغې کومه وینا چې وه تاسو واورېده په کوم کې چې وایي چې د کومه واقع چې شوې ده د هغې نه پس کوم حالات چې دي ډېر زیات خراب شوي دي. یعنې زمونږ کوم یو سوشل ورکر رور هغه هم خوالتلی دی هغه ورسره هم څه یو 8,000-9,000 روپۍ امداد وکړو خو ټولو خلکو ته یو ریکویسټ وکړو او یو پیغام یې ورکړو چې تاسو هم د دې سره مدد وکئ. یعنې که ستاسو یاد وي کله چې دا واقع مخې ته راله نو د حسنین کومه مور چې وه د هغو سره د پیسو څه درک نه لګېدو. بیا تیمرګرې هسپتال کې کوم امدادونه چې ورسره خلکو وکړه به هم ستاسو وړاندې وي. د هغې نه پس بیا کوم د په کور کې چې کوم ماشومان څه د هغو سره هم پیسو څه درک نه و نو بیا خلک ولګېده د هغو سره هم مدد وکړو. اوس نیا چې ده هغه هم کوم افسوس چې بیان کړو هغه به هم تاسو واورېدو. نیا یې وایي چې کوم دا واقع شوې ده نو بیا په دې کور کې ناسته یم زه بیماره هم یم او ما سره وایي داسې مدد څه هم نه دي شوي خو بلکې کومه غریبي چې زموږ ده وایي هغه ډېره سیوا ده. نو ټولو کتونکو ته یو خواست دی که څوک په سعودي عرب کې وي د نه علاوه نور ځایونو کې وي او څه قسمه که موږ وګورو د روژې میاشت هم را روانه ده نو که څوک څه زکات څه ورکول غواړي نو د دې سره هغه مالي امداد کولی شي. یعنې ډېر زیات غربت چې دی هغه ورکه دا وخت دی که موږ وګورو یو طرف ته د دې کوم انګور چې ده هغه هم په بیمارۍ په حالات کې ده د دې نه علاوه نور کم بل د دې کم زوی چې و هغه هم وفات شو بل کم جنگ جګړې او دا فسادونه هغه ورکه ډېر زیات شوي هم دي. نو تاسو ټولو ته یو خواست دی که څوک ورسره څه قسمه مدد کول غواړي نو هغه ورسره وکئ. زموږ د ورور په سکرین باندې نمبر هم شیر کړی دی په کوم کې چې نمبر ښکاري که څوک د مدد کولو خواهش وي نو هغه ورسره کولی شي. دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره.